په افغانستان کې هر کال د سړې هوا او ژمي پر مهال ځینې کسان د ګاز او ګازي بخاریو د ناسمې کارونې او بې احتیاطۍ له امله سوځېږي یا هم مسمومیږي او ځینې آن خپل ژوند هم له لاسه ورکوي. د کابل ولایت اوسیدونکی اویا کلن چینارګل راته د هغې پیښې کیسه کوي چې تیر کال یې د یوه نږدې ګاونډي په کور کې چې شاوخوا 6 میاشتې د واده وتلې وې د ګازي بخارۍ روښانه پاتې کېدو له امله خاوند او میرمن دواړو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. زموږ په همسایه و نوی واده یې وکړه د اګست دغه وخته پورې چالان و چې دوی په استراحت وده سوه ګاز خلاصه ډبې نه ګاز چې خلاصه دا کوټه کې پاسو باندې چاونه ایسته دا دواړه بیچارهګان سبا چې جګ شو چې دروازه ټکوي څوک غږ نه کوي چې بستر پورته کوي دواړه وفات سوي وو. نو دا باید چې شی وکړي چې وخت خلاصېږي که هغه میلمانه اوسېږي هر څوک اوسېږي وده کېږي هغه د کور والا یو راسي دغه باندې وباسي بیخي د کور دهلیز نه بیخي لرې کړي ولې چې دا لرې نه کړي دا مشکل جوړوي نو انسانان ته ډېر غټ خطر پیدا کوي. دا چې د سوړ ژمي په درشل کې یو په کابل ښار کې د ګازي بخارۍ د پیر بازار هم ګرم شوی او هټیوال وایي چې د لرګیو بیو لوړوالی د دې لامل شوی چې ډیری هیوادوال ګازي بخارۍ ته مخه کړي او په خبره یې چې که هر څومره د لوړ کمیت او کیفیت لرونکي ګازي بخارۍ هم اوسي د ګواښ امکان بیا هم شته او د کارونې پر مهال یې باید بشپړ احتیاط وشي. د ګازي شیان ټول داسې درته ووایم چې وفا نه لري احتیاط باید صورت ونیسي. داسې بعضې خلک په دې باور دي چې بخارۍ ټولې چې دي د خلکو د وژنې سبب ګرځي. نه خلک باید احتیاط وکړي که احتیاط وکړي نو انشاءالله د دوی ژوند ته څه مشکل نه رسېږي. دا چې د ګاز نیونې او سوځېدنې د ګواښونو د مخنیوي لپاره باید څه وکړو روغتیا پالان او ډاکټران ځینې مهمې سپارښتنې کوي چې هره کورنۍ باید ورته پام وکړي. هر یو ساعت وروسته باید د کوټې دروازه د 2 دقیقو لپاره خلاصه کړئ ترڅو په کوټه کې اکسیجن خپل عادي حالات ته راوګرځي. د ویده کېدو پر مهال ګازي بخارۍ او ګاز ډبه باید له کوټې بهر کېښودل شي. تل باید د ګاز ډبې پیپ او سرکولیشن چیک او کنټرول شي چې لیک یا سوری نه وي او د ګازو ډبه باید چې د نورو برقي او لرګیو بخاریو ته نږدې نه وي. که چیرې یو کس ګاز نیولی وي کوم علایم ورته پیدا کیږي او له مسموم شوي کس سره هغه کومې لومړنۍ مرستې کولی شو چې د مرګ له امکانه یې وژغورو. په دې اړه د وزیر محمد اکبر خان روغتون یو تن متخصص ډاکټر داسې وایي. گاز گرفتگی عموما مقدار کربن دی اکساید یا کربن مونوکساید مقدار که بلند در وجود شود ایره به نام گاز گرفتگی یاد می شود یعنی مقدار مونوکساید در خون بلند شود ایره گاز گرفتگی میگه. عموما این مریضا که در وقت زمستان زیادتر می باشه حتما در وقت زمستان که عبارتند از مواد اولیه که سوختانده میشه چوب زغال سنگ و گاز می باشه این مریضا در خانه عموما زیادتر گرفته میشد که این مریضا اکثرا اول به گاز گرفتگی مبتلا میشن یا دلبدی می داشته باشن استفراغات می داشته باشن و خود امی حافظهشان انکانشس یا به حالت نرمال کنترل نمی باشه و دوم از عضلات یا راگشته و یا نمیتونند. خود زیاد تقریبا 70 یا 80% این مریضا از استفراغات دلبدی وجود نداشته باشه در بدنشان. اولین وقتی که مریض به شفاخانه میرسه باید در قدم اول به مریض اکسیژن داده شود. بهترین تداوی اکسیژن است. اکسیژن 100% به مریض داده میشه. دوم وقتی که مریض استفراغات می باشد جلوگیری از استفراغات شود و این مریضا عموما از اثر که بسیار استفراغات یا می داشته باشند مایات ضرورت است باید مایات برش داده شود و تا عضلات درد و یا مات تقریبا 1 ساعت تا بیشتر از این مریضا را تحت کنترل خود گرفته و آهسته آهسته مریض به بهبود می‌یابد. همدا څو اونۍ وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې ځینې انځورونه او ویډیوګانې لاس په لاس شوې چې په کابل ښار کې د ګاز نیونې له امله د ماشومانو په ګډون څو تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. محمد آغا دانش د افغانستان ملي ټلویزیون کابل.